السلام علیکم. پیری یره پیری دی امید رڼا ده، د شک تیاره کې یره بلا ده. نو یره پیری دی امید رڼا ده، نو که مونږ وګورو نو یرې ته یې تیاره ونه وي، پیری ورته ووایو، امید ته یې رڼا ووایي. لکه هسې عموما خو په کار داسې وه چې یرې ته یې تیاره ویلی وی او امید ته یې رڼا ویلی وی، خو نه، غني خان ورته پیری ووایي. د دې وجه دا ده چې یو خو د پیري په باره کې عام زمونږ تصور دا دی چې دی څه جسماني وجود نه لري که نه، نو تیاره شوه، رڼا په ده باندې نه پرېوځي. لکه مونږ چې څیزونه اینو، مونږ یې ځکه اینو چې رڼا په هغې ولګي او د هغې نه رڼا راتمبک شي، زمونږ سترګو ته راشي. خو په پیري باندې چونکې رڼا نه لګي نو مونږ ته نه ښکاري، نو د تیارې یو علامت یې پیری واغستو. بل چونکې د پیري سره یو فطري، یو د انسان په فطرت کې یو یره موجوده ده، د پیري د نوم نه دی یریږي. بل کله چې تیاره شي نو په تیاره کې هم په انسان باندې د پیري هغه یره راځي، نو په دې وجه یې یرې ته پیری ووایي چې لکه یو قسم تیاره ده او پیری دی. او امید چې دی نو امید رڼا ده، نو رڼا د حسن یو علامت دی. رڼا ډیر بهترین څیز دی، د رڼا رفتار ډیر تیز دی. رڼا د وجې زمونږ سترګې کار کوي، د رڼا د وجې مونږ څیزونه وینو، زمونږ فصلونه پخیږي او د رڼا د وجې ډیر کارونه کیږي. کائنات کې د رڼا ډیر اهمیت دی، په دې وجه امید ته رڼا ووایي. اوس د څه یره او د څه امید، نو دا مونږ سپیسیفای کولی نشو، مخصوص کولی نشو، دا به مونږ افاقي والو. که مونږ وګورو د انسان په ژوند کې ډیر شی مختلف قسم یرې د ده په فطرت په ذهن باندې ځي، راځي په زړه باندې، نو هغه هر څه یری، خو د هغې سره یو امید همي، نو د هغې یرې سره د امید څخه راغستل، یره یو تیاره ګڼل او امید یو رڼا ګڼل، دا زمونږ دپاره لازمي دي. د شک تیاره کې یره بلا ده. نو یو چې انسان په شک کې مبتلا شي، شک په خپله یو مرض دی، یو وهم دی، د یقین متضاد دی. چې یو انسان په شک کې مبتلا شي او هم د شک سره د ده په روح کې، د ده په زړه او ذهن کې یره هم شامله شي، نو د ده زندګي نور هم ګرانه شي. که ورانېده دي که جوړېده دي، کاروان روان دی د لارې تله دي. مطلب یې دا شو چې که په ژوند کې وراني راځي او که جوړښت راځي، که ښه راځي که بد راځي، که ښه وخي که بد وخي، که تکلیف وي که راحت وي، ورانېده جوړېده یو علامت شو د ورانېده د بدحالۍ او جوړېده د خوشحالۍ. که هر څه دي، خو کاروان روان دی په لاره تله دي. کاروان یو علامت شو، استعاره شوه د ژوند دپاره، لار د دنیا د دې زندګۍ دپاره یو استعاره شوه چې دا خو به دغه شان هسې هم رواني، که سخته راځي که راحته راځي، ژوند خو به تیریږي. نو مونږ له نه دي په کار چې لکه مونږه په دې روان کاروان کې هسې به هم دا لار تیریږي چې مونږ په یرو کې مبتلا شو. کاروان روان دی د لارې تله دي، یره تیاره ده او ورکېده دي، امید ژوندون دی امید لیده دي. نو یره اوس دا کاروان روان دی، دا اوس که ته د ژوند د مرحلې روانې دي، که ته دا خپل ژوند په یرو کې مبتلا کې، نو دا داسې ده لکه یو کاروان چې رواني او هغه په تیاره کې ورک شي. او که ته په امید باندې دا خپل ژوند تیری، نو دا لیده دي، دا یو رڼا ده. مطلب ته به لار وینې او ستا کاروان به خپل منزل مقصود ته په خیر او خوبۍ سره ورسي. یره کفر دی، نو دی په دې لټون کتاب کې لږ ټیک نه دی لیکلی، دا داسې پکار دی یره دی کفر، نو په وزن کې به شي. یره دی کفر، خدای نه منل دي، یو تور دریاب کې غوپه وهل دي. نو خدای چونکې رب چونکې د امید یو نوم دی،
د رڼا یو نوم دی، رب نور دی، نور رڼا ده. نو څوک چې هم د یرې په تیارو کې ورکیږي نو دی داسې دی لکه دی چې د نور نه انکار کوي او دی د هغه د رحمت نه مایوسه کیږي. نو په دې وجه ورته غني خان کفر یعنی نافرمانی ناشکري ووې. یره دی کفر، خدای نه منل دي. یو تور دریاب کې غوپه وهل دي، نو یرې لی د تور دریاب سره تشبیه ورکړه. د شروع نه خبره روانه ده چې یره یوه تیاره ده که نه. نو خدای نه منل دي، یو تور دریاب کې غوپه وهل دي، لمبې د روح لوګی کېدل دي، په ژوندون ګور ته ورکوزېدل دي. نو روح چونکې د نور سره تعلق دی، روح چونکې زمونږ په مذهبي بحث زمونږ په مذهب کې روح د الله سره متعلق دی، نور دی او رڼا ده. نو په دې وجه چې کله ته دا رڼا دا روح دا په د کفر په د یرې په تیارو کې ورډوب کړي، نو دا به لوګی شي، بسم بشي، نقصان به ورته ورسي. لمبې د روح لوګی کېدل دي، په ژوندون ګور ته ورکوزېدل دي. نو داسې به شي لکه ژوندی چې ژوندی ښخ کې په قبر کې او په تیاره کې بند کې، نو بیا به ساډوبي او یو ډېر سخته مرحله به چې یو ژوندی انسان زنده درګور شوی. نو دغه مثال د یرې دی چې تا په ځان په یرو کې ورک کو، هغه که د هر څه یری نو ته به داسې شي لکه قبر ته چې ورکوز شي ژوندی. امید هستی ده، هستی بینگ لکه وجود لرل، یو مقام لرل، یو حیثیت لرل، یو ذات لرل. امید هستی ده، امید بقا ده چې کله ته ستا امید برقراري، ته پر امیده یې، نو تا ته بقا میلاو شي، هغه که د دنیا او که د آخرتي. یره پیری دی، یره بلا ده، امید هستی ده، امید بقا ده، یره پیری دی، یره بلا ده. والسلام.